تمام توجه روی از این معطوف شده که باید وسایطی که به ولایت سفر میکنه مطابق نرم ها و معیارهای بین المللی باشه که به آسانی و به راحتی توریسم از یک منطقه به منطقه دیگه عبور بکنه. ولی با تاسف یک چالش بسیار عمده و اساسی که سد راه ما هست مسئله امنیت هست. با گفته معین وزارت اطلاعات و فرهنگ در سال گذشته بیشتر از 20,000 سیاح که به منظور سیاحت، تحقیقات و یا استراحت در اوایای طبیعی مناسب افغانستان به افغانستان سفر. هغه څه چې د توریزم د صنعت د ودې په خاطر باندې په اقتصادي لحاظ باندې موږ څه ګټه ترې اخیستې ده وګورئ، یوازې هغه نغدي پیسې نه دي چې موږ زموږ بعضې ریاستونه یې ترلاسه کوي، یعنی هغه د توریستي خدماتو په خاطر باندې ترلاسه کوي، بلکې هدف په دې کې دا دی چې خپله هیواد ته څومره پیسې راځي، څومره ګټه رسیږي. زموږ د نظره څخه نه د کمې ورځې څخه چې یو ګرځندوی یا یو سیلاني د خپل هیواد راځي او په دې نیت دی چې افغانستان ته راشي، زموږ د سفارتخانو څخه نه ویزا اخلي، د ویزې په مقابل کې یو ټکس ورکوي، بیا زموږ د هوایي ترانسپورټ استفاده کوي، بیا په کابل کې یا په نورو ولایاتو کې د هوټلونو ترانسپورټ څخه استفاده کوي، ګټه اخلي او راځي دلته تاریخي ځایونه ګوري، ټکس ورکوي، هر ارګان ته یې چې ورکړي، او په عین زمان کې دی د افغانستان د لاسي صنایعو څخه خریداري کوي یا مارکیټ ورته پیدا کوي، وړي خپل هیواد ته دا تولیدات، دا ټوله مشخصه یو څه عواید دي چې د افغانستان خزانې ته راځي ورلویږي. د دې احصایه یو څه مشکله خبره ده، اما څه چې موږ کړي دي، موږ په تیر کال کې تر 40 میلیونه زیاتې افغانۍ عواید لرو د سیلانیانو د راتلو څخه چې افغانستان ته راغلي. په دې روان کال کې زه متیقن یم چې دا فیصدي به ځکه لوړه سي چې تر دا اوسه پورې چې 6 میاشتې د دې کال تېرې سي، موږ تر 20 میلیونه زیات عواید لرو، نو په دې خاطر به په راتلونکي کال کې تر دې عواید زیات سي. زموږ د احصایې له مخې څخه نه چې ډېره دقیقه ځکه نه ده چې دلته په دغه افغانستان کې د مختلفو لارو څخه نه چې کوم سیلانیان راځي د هغو گزارش و راپور ډیر دقیق نه وي او د مختلفو هوایي ډګرونو څخه نه راځي. نظامي الوتکې هم سیلانیان هم راوړي د بهر څخه چې راځي، کله کله هغې د تحقیقاتو په منظور باندې راځي یا د افغانستان د فرهنګي ساحو د لیدنو په خاطر باندې راځي. په حدودو د 14 تر 15 الا 20,000 نفرو زموږ پیشبیني دا ده چې په کال کې راځي د افغانستان د لرغونو آثارو او تاریخي ځایونو، د افغانستان د طبیعي مناظرو څخه دوی لیدنه کوي او یا په افغانستان کې د مارکیټ پیدا کولو یا د افغانستان کې د لاسي صنایعو د مارکیټ په خاطر باندې افغانستان ته راځي. تاسو څه پلانونه مخته لرئ چې باید پلي شي د دې باره چې زه داسې فکر کوم چې د ګرځندوی په هکله باندې باید د دولت یوه خاصه توجه وي او د ګرځندوی سره مرسته وکړي تر څو دا په هغه واقعي شکل لکه په نورو دنیا کې چې دی په همهغه شکل دلته موږ وکولی سو خپل کارونه مخته یوسو. یو طرح مو دا دی یا پیشنهاد مو دا دی چې د ګرځندوی عالی شورا د افغانستان د جمهوري ریاست د مقام دی یو معاون تر رهبري لاندې د یو مرستیال تر رهبري لاندې دا کارونه مخته ویسي. په دې کې دا اړوند ادارات نور هم شته چې هغه به د وزارتخانو استازي پکښې کې وي، دا به راسره وي چې مراقبت وکړي او کنټرول وکړي د دې د ودې دپاره. بله مسله چې دا انسټیټوټ وه هغه مسله زموږ دپاره ډېره مهمه او حیاتي مسله ده. بله موضوع چې زموږ د راتلونکي دپاره ورته ډېر سترګې په لاره وي هغه دا دی چې د افغانستان د تاریخي آثارو د تاریخي ځایونو او طبیعي مناظرو دپاره ما د مخه وویله ډېر نشرات ورته ولرو، یو فعاله ریاست ورته ولرو چې په دې هکله سلایټونه فلمونه دا اماده کړو. درېیمه موضوع مو هیله او ارزو دا ده چې خصوصي سکتور په دې هکله باندې باید پانګه واچوي، پانګه اچونې ته ډېر ضرورت دی. که څه هم چې د خوشحالۍ ځای دی چې یو خصوصي سکتور اوس په کابل کې په دې هکله ډېر کارونه کړي دي، ډېر ښایسته هوټلونو رستورانونو او دا تریول اجنسیانې او د ترانسپورټي سهولتونه ایجاد شوي ده، اما دا یوازې په کابل کفایت نه کوي. د دې لپاره چې دا کار نوره وده وکړي موږ باید د افغانستان په ګوټ ګوټ کې دغسې
تاسیسات ولرو، یعنی داسې مهمانخانې او هوټلونه او رستورانونه او هلته د ترانسپورټي سهولتونه ولرو تر څو چې سیلانیان هلته دا ګټه ځینې واخلي. او درېیمه مسله مو هیله او آرزو دا ده چې د افغانستان دولت و دې ته زمینه ډېره مساعده کړي چې د افغانستان لاسي صنایع څنګه واده وکړي. د دې تاثیرات به ډېر فوق العاده زیات وي چې د بهر سیلانیان او تاجران راسي د افغانستان مارکیټ ته توجه وکړي. یعنې په افغانستان کې خصوصا زموږ د فرش و ظرف و قالینې و د غاړې د کالي و مثلا دا د ډبرو یا د تیږو څخه جوړ سوي شیان و دیو ته یوه خاصه توجه وسي او په بهر کې مارکیټ ورته پیدا سي. یعنې لاسي صنایعو په ودې کې دولت را سره کمک وکړي. بیننده های عزیز، با امید این که همه با هم در راستای حفظ و نگهداری آثار باستانی خویش تلاش ورزیم و با امید این که روزی رسد که بار دیگر عرصه توریسم به یکی از منابع مهم عایداتی کشور مبدل گردیده، هموطنان ما نیز بتوانند از نقاط مختلف کشورشان که دارای آثار تاریخی است و هم از لحاظ طبیعی خیلی ها زیباست دیدن نمایند. برنامه کنونی اقتصاد و پیشرفت را به پایان میبریم. از تماس‌هایی که برای غنامندی برنامه با ما داشتید سپاس می‌کنیم. باز هم منتظر انتقادات، پیشنهادات و طرح‌های جدید شما از طریق شماره‌های تماس و ایمیل آدرس برنامه هستیم. تا برنامه‌های بعدی که سه‌شنبه شب‌ها در خدمت شما قرار می‌گیریم، شما را به خداوند بی‌نیاز می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.